د خیبر پښتونخوا په مرکز پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا اعلان شوې جلسه د اگست په 15مه ترسره شوه چې پکې د ګوند ګڼ شمېر کارکنانو او پلویانو ګډون کړی و. د ګوند مشرانو د جلسې په مهال د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف د بنسټګر عمران خان د خوشي کېدو غوښتنه وکړه او د راتلونکو احتجاجي فعالیتونو اعلان یې هم وکړو. ورځ ده چې په کومه ورځ په وزیر اعظم عمران خان د خپل کور اغوا شوی و، هغه 3 کاله نن پوره شو. د هغې په یاد کې د هغې مذمت کې نن په پېښور کې د تاسو ګورئ چې کوم خلک راوتي دي. د دې صرف یو اواز دی، هغه اواز هغه دی چې کوم د پاکستان حقیقي وزیر اعظم دی، د پاکستان حقیقي اواز دی عمران خان صاحب، هغه دې آزاد کړلی شي. دا عوام دا خلک غواړي چې د هغو حقیقي نمایندګي دي په دې منصب باندې کښېني او همیشه دې صرف او صرف د ووټ انتخاب هغه وشي کوم چې عوام غواړي. د جلسې مرکزی ویناوال او د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل افریدي اعلان وکړو چې د سپټمبر په 28مه به د عمران خان د خوشي کېدو لپاره اسلام آباد ته د مارچ پیل کیږي. هغه دا اعلان د خپلو پلویانو په منځ کې وکړو او وی ویل چې ګوند به خپل احتجاجي تحریک لا پراخ کړي. سهیل افریدي د خپلې وینا په مهال پر مرکزی حکومت سختي نیوکې وکړې او دعوه یې وکړه چې عمران خان سره په زندان کې ناسم چلند کیږي. د هغه په خبره د تحریک انصاف بنسټګر له خپلو بنسټیزو حقونو محرومه ساتل شوی دی او ورسره د یو بندي په توګه قانوني او انساني چلند نه کیږي. هغه وویل چې د ګوند راتلونکي احتجاجي پړاو به د عمران خان د خوشي کېدو لپاره وي او د سپټمبر د 28مې مارچ به د دې تحریک مهمه برخه وي. جلسې ته د تحریک انصاف یو شمېر مرکزی او صوبایي مشرانو هم ویناوې وکړې. هغوی پر حکومت نیوکې وکړې او دعوه یې وکړه چې عمران خان ته د مناسبې طبي درملنې اسانتیاوې نه ورکول کیږي او له خپلو خپلوانو سره د لیدنې حق دې هم محدود شوی دی. ویناوالو وویل چې حکومت باید د قانون له مخې هغه ټول حقوق ورکړي چې هر بندي ته ترلاسه وي. نن چې دا غونډه ده په پېښور کې 3 کاله مخکې په دې ورځ په 5 اګست باندې د عوامو یو منتخب وزیر اعظم چې هغه د عوامو په زړونو کې اوسېږي عمران خان، هغه یو ناحقه اغوا شو او د عوامو حقیقي نمایندګي چې کومه وه هغه یې ورکه کړه. نو دا ټول عوام چې راغونډ شوي دي دا وایي زموږ خپله مونږ چې کوم نمایندګي ده زموږ هغه مونږ ته به خپل حق راکړی شي او زموږ لیډر دې راخلاص شي او بس نور د عوام دې دپاره راغونډ دي چې دا ظلم جاتی دې ختم شي. بس مونږ خپل لیډر غواړو او خپل حق دې مونږ ته راکړي. د ګوند مشرانو خپلو پلویانو ته د راتلونکو احتجاجي فعالیتونو لپاره د چمتووالي غږ هم وکړو او وی ویل چې د عمران خان د خوشي کېدو لپاره به خپلې سیاسي هلې ځلې دوامدار وساتي. نو دا کوي تنهایی او د دې اغوا خلاف نن په خیبر پښتونخوا پېښور کې ډېره غټه اجتماع ده او موږ دا غهم کوو چې قیادت په د عمران خان رهایی حواله سره له عمل وکړي. دا جلسه د عمران خان د نیول کېدو د 3مې کلیزې په مناسبت راجوړه شوې وه. تحریک انصاف هر کال د اګست په 15مه د هغه د نیول کېدو پر ضد احتجاجي غونډې او سیاسي فعالیتونه ترسره کوي. د جلسې لپاره د پېښور د موټروې ټول پلازې ته نږدې په کرکټ ګراوند کې پراخ امنیتي تدابیر نیول شوي وو. بلخوا د راولپنډۍ اډیاله جیل پولیسو مشر د اګست په 15مه په بند کې د عمران خان 3 کاله پوره کېدو په موقع د هغه د بند تفصیلي راپور د اسلام آباد های کورټ کې جمع کړی دی. د سرچینو له مخې د جیل پولیسو مشر په خپل راپور کې ویلي پخوانی وزیر اعظم عمران خان سره هیڅ ناروا چلند نه کیږي او هغه ته په جیل کې ټول سهولتونه ورکړې شوي دي. د کیمرامین بی ارشد سره خالد نیاز، شال نیوز، پیښور.